अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दी वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د فیوز ریټینګ فارمول پر رابطه باندې دا چې مونږ څنګه کولی شو د سټنډرډ فارمول له مخې چې د فیوز لپاره انتخاب شوی دی د دې فارمول څخه استفاده وکړو. او دا فارمول دوستانو عبارت دی فیوز ریټینګ مساوي کیږي د پاور دوستانو واحد چې دی واټ دی په واټ باندې ښودل کیږي. واټ تقسیم پر ولټ ضرب دوستانو سیفټي فیکټر مساوي کیږي د فیوز ریټینګ سره. دوستانو عموما موږ په برېښنا کې درې قسمه سرکټ لرو دوستانو. د دې درې قسمه سرکټو لپاره موږ درې قسمه لوډونه لرو چې عبارت دي دوستانو د ډیسي لوډ څخه د سنگل پیز ایسی لوډ څخه او داسې د 3 پیز ایسی لوډ څخه. دوستانو نو د داسې د سټنډرډ لیول مخې دیتا د فیوز ریټینګ فارمولونه چې دي هغه هم مختلف دي. نو زه غواړم دوستانو دا درې قسمه فارمولونه چې په سټنډرډ لیول دي یعنی په سټنډرډ سطح دي تاسې ته په دې ویډیو کې په تفصیل سره او په مختصر ډول بیان او ذکر کوم. نو اول دوستانو راځو د ډیسي فیوز ریټینګ فارمول ته. ډیسي فیوز ریټینګ فارمول مساوي کیږي پاور واحد دوستانو د پاور واټ دی چې په واټ سره ښودل کیږي تقسیم ولټ ضرب سیفټي فیکټر مساوي کیږي د فیوز ریټینګ سره. دوهم ایسی سنگل فیز فیوز ریټینګ فارمول مساوي کیږي پاور یعنی واټ تقسیم پر ولټ ضرب پاور فیکټر ضرب سیفټي فیکټر مساوي کیږي د سنگل فیز فیوز ریټینګ سره. او دریم دوستانو راځو د 3 فیز ایسی فیوز ریټینګ فارمول ته چې مساوي کیږي د پاور یعنی واټ واحد واټ دی تقسیم پر روټ 3 ضرب ولټ 415 ضرب پاور فیکټر 0.3 ضرب دوستانو سیفټي فیکټر چې 1.25 دوستانو د دې څخه چې کوم وروسته موږ ته حاصل راځي نو دې ته ویل کیږي دوستانو د 3 فیز ایسی ریټینګ فیوز سره. نو دوستانو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ د خپل درې قسمه سرکټو د لوډونو لپاره تاسې د دې درې قسمه فارمولونو څخه استفاده وکړئ او د دې فارمولونو مطابق چې په سټنډرډ لیول باندې د دې لپاره ایجاد شوي دي په دې طریقه باندې دوستانو تاسې خپل د درې قسمه لوډونو ته فیوز انتخاب او کنیکشن کوئ. ترڅو دوستانو زمونږ درې قسمه سرکټو څخه چې مونږ کوم لوډونه استفاده کوو زمونږ فیوزونه دوستانو هیټ شي ګرم شي او وسوځل شي او زمونږ د درې قسمه برقي وسایلو چې مونږ د دې درې قسمه سرکټو څخه ترې استفاده کوو د دې حفاظت او ساتنه وکړي د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې. نو دوستانو تاسې کولی شئ د خپلو درې قسمه لوډونو لپاره د سټنډرډ فارمول مطابق ورته فیوزونه انتخاب او سلیکټ کړئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.